دا شپې ورځې تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅې ګړندې شوي دي. له امریکایانو نیولې د افغانستان تر حکومت او طالبان. خو ته دا هڅې به په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو نتیجه شي او که چیرې طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله کوي یا په ټوله کې پر سوله سلا کیږي د افغانستان د نظام راتلونکی به څرنګه وي؟ سلامونه، زه فواد اکبرزی یم او تاسې له طلوع نیوز نه ځانګړې مرکه ګورئ. موږ په دې مرکه کې د افغانستان حرکت انقلابی اسلامي ګوند مشر او د طالبانو د وخت د امر بالمعروف رئیس مولوي قلمدین سره غږیږو. مولوي صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونې ته، مننه چې فرصت مو برابر کړ. مهرباني، تاسو هم خیر راغلی. پیل له دې وکړو چې په افغانستان کې د سولې د اوسنۍ هڅې تر بل هر وخت ډېرې ګړندۍ دي، هم د امریکایانو لخوا، هم د طالبانو لخوا، هم د افغانستان د حکومت لخوا. ستاسې معلومات له کوم ادرسه وي؟ یعنې د یوازې د مطبوعاتو له ادرسه غږي معلومات ترلاسه کوي که نور منابع او سرچینې هم شته چې د سولې له روانو هڅو ځان خبروي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تخنیکي همکارانو، تاسو د تلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. هر څوک کوشش کوي بدون له دې نه چې هغه مسؤلیت لري یا نه لري چې د صلح له اصلي حقیقت ځان خبر کړي. هغه که د مطبوعاتو له لارې نه ځان خبروي یا د بعضې هغو خلکو چې هغه د امورو آګاهان دي یا هغه منابع چې هلته د صلح مذاکرات ترسره کیږي. دا هر څوک دا کوشش کوي، موږ هم به دغه کوشش کوو. موږ ته هم له مختلفو لارو نه چې کوم معلومات کیږي له مطبوعاتو سره هم شریک کړی ده او له ملګریو سره هم. صحیح. هماغه کسان چې اوس عملا په قطر کې له امریکایانو سره په خبرو بوخت دي، د طالبانو هغه استازي، له هغوی هم تاسو ته ځینې معلومات راځي چې په څه خبرې کیږي په دې ورځو کې یا د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې دا اوس کومه غونډه روانه ده په قطر کې؟ یو جزئیات دي. جزئیات هغه وخت معلومیږي چې عمومیات معلوم شي، هغه عمده شیونه. نو ډېر جزئیات په هماغو پورې تړلي وي ځکه هغه اصل ده او اصل چې ښکاره نه شي هغه جزئیات یې نه ښکارېږي. نو همدا خبره ده چې ډېر وارې خو همدغسې وي، موږ خبروو ځان، خبرېږو، خو هغه جزئیات چې مطبوعاتو ته هم نه معلومیږي موږ ته هم دغسې نه معلومیږي او که معلوم شي هغه قابل د دې نه دي چې سړی په هغه باندې بحث وکړي. اوس دغه جزئیات نه ورکول کېږي که داسې کوم داسې محسوس پرمختګ نه لیدل کېږي د خبرو کې؟ نه، دغسې نه ده. اصلا دوه مهم مسایل دي چې موږ تاسو پوهېږو چې هغه د خارجیانو وتل دي یا د افغان خاورې نه استعمال ده. دا دوه ډېر عمده شیونه دي چې دا یو کتاب ده او دغه فصول لري، ابواب لري. نو په هغه وخت کې به دغه خلاصېږي چې یارې په دوی دواړو توافق وشي، نو وروسته له هغه نه به ټول جزئیات ښکاره شي ځکه هغه جزئیات هم د دې مربوط دي. صحیح. اوس یعنې تاسې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو خبرې او همداشان اوربند هم دغو مسایلو پورې تړلي بولي تر څو چې دغه دوه موضوعات یو طرفه شوي نه وي، مخته تګ ممکن نه دی. معنا نه لري چې اوربند به خارجیانو مهالویش معلوم نه شي، وتلې معلوم نه شي، نو اوربند به له کومې خوا نه کېږي؟ اوربند خو هغه وخت کېږي چې توافقات راشي. بې توافقات خو اوربند خپله نه کېږي. د اوربند مسؤلیت هم د خلکو په غاړه ده. فکر کوئ چې دغه اوس چې کومې خبرې په قطر کې روانې دي، هم د طالب استازو هم د امریکایي استازو، داسې یوه هیله شته چې په هماغه دوه اساسي مسایلو یعنې د افغانستان نه د خارجیانو وتل او د افغانستان د خاورې نه استفاده کېدل وروسته له هغو چې طالبانو سره توافق وشي، پر دې دوه مسایلو فکر کوئ چې توافق ته نږدې کېدونکي دي یا داسې یو څه حس کېږي په دې دوه درې ورځو کې؟ ډېر بیخي نهایي شوې ده مسله. نږدې ده نن به غالبا چې نن به توافق ته ورسېږي او که نن ونه رسېږي نو سبا ته به توافق ته ورسېږي. خبرې هم دغه دوه خبرې دي، جزئیات په جای دي، هغه به وروسته تاسې واورئ، له مطبوعاتو نه به هم واورئ، له نورو خلکو نه به هم واورئ چې هغه یا ورې توافق په وتلو د خارجیانو باندې وشي چې هغه به په شپږو میاشتو کې وځي، په یو کال کې به وځي، په یو نیم کال کې به وځي. اختلاف شته؟ اختلاف هم دغه باندې اختلاف ده، په همدې خبرې روانې دي چې دغه وخت معین شي
شي البته طالبان به یوه نیټه ښیي 6 میاشتې به ښیي 1 کال به ښیي خارجیان به 2 کاله ښیي 3 کاله به ښیي نو د دې دواړو ترمنځ به توافق راځي نن که نن رانسي نو سبا ته به حتمي راځي دا توافق چې وشي د دې توافق په څنګ کې جزئیات دي ډېر جزئیات دي هغه به هم راښکاره شي واړه جزئیات څه لکه د طالبانو تور لیست نه وتل لکه د اوربند په مسایلو باندې غږېدا لکه دولت په دارې ور ناسته کې شریکي دوی به هم پکې راسي نو داسې ډېر مسایل دي افغان خاوره به څوک تضمین کوي داسې نو دغه مسایل دي دا به ټول راوځي وروسته صحیح یعنې فکر کوئ چې د 5م ځل دی چې قطر کې د امریکایانو او طالبانو خبرې روانې دي دغه د خارجیانو وتل د دوی هغه مهالویش او همداشان د تضمین امریکایانو ته ورکول د طالبانو لخوا چې د افغانستان خاوره به نه استفاده کېږي یعنې ډېر سخته مسله ده چې دغه اوږده شوه ډېره توافق یې ډېر اوږد شو پرې نه ده اوږده شوې هغه جنګ چې 11 کاله یې دربار نیولي دي او ډېره اوږده جګړه ده د امریکایانو دپاره او د موږ دپاره هم ډېره اوږده ده د موږ 40 کاله پکې ووتل نو دا صلح په یوه میاشت کې ناممکنه ده او حداقل څو میاشتې دي وروستۍ هڅې وشوې نه ابتدایي مراحل خو ډېر ابتدایي خبرې وي اصلي مسلې ته په 3مه ناسته کې دوی داخل شول فکر کوئ چې طالبان به څه ډول نظام غواړي آینده کې په افغانستان کې دا خو د هر چا خپله خوښه ده هر څوک خپلې خبرې کوي څوک فدرالي نظام غواړي څوک ریاستي غواړي څوک نیمه ریاستي څوک صدارتي څوک امارتي نو دا د خلکو نظر د خواهش ده هیڅوک د چا نظر نشي اخیستلی هغه دغه نظر نه حق ده خو په افغانستان کې به یو داسې نظام رامنځته کېږي داسې نظام به راځي چې هغه ټولو اقشارو د افغانستان ته او ټولو خلکو ته د منلو وړ وي د طالبان یو ټینګار دا ده چې اسلامي نظام به غواړي په آینده کې نظام به اسلامي هماغه پخوانی امارت غواړي دلته څوک نشته داسې څوک په افغانستان کې نشته په ټول افغانستان کې داسې څوک نشته چې وایي زه اسلامي نظام نه غواړم بله اوسنی نظام د افغانستان اسلامي جمهوریت ولې نه په سترګو دا 3 مادې دې له ما سره ومني دا 3 لومړۍ مادې د قانون اساسي دا 3 مادو باندې دي دوی اتفاق وکړي نور څه موږ نه غواړو خیر کومې مادې افغانستان دین اسلام ده افغانستان کې د اسلام له شرعي قانونه به ټول به طرفداري کوي د دې قانون په ضد باندې به هیڅ نوع قانون نه راځي اوس داسې څه لیدل کېږي ولې نه مثلا ولې نه یا وارې چې ته له ما سره اسلام منې بیا دې دا لوڅ فلمونه د کوم ځای نه راوړي دي دا د اسلام خلاف دي هغه مفسدین چې فساد یې کړی څوک یې عقلا نیولی نشي قانون پنجو ته نشي سپارلی فکر کوئ چې طالبان خو نه ده ډېر دي د اوسني نظام یو اصلاح غواړي نو داسې چې اصلاح شوي اسلامي شي بلکل نه طالبان نه غواړي صحیح موږ ټول غواړو سیاسیون د افغانستان هم غواړي د سیاسي احزابو مشران هم غواړي او طالبان هم غواړي موږ ټول دغسې نظام غواړو هماغسې نظام چې په 1980 کال کې و هماغسې که توپیر به لري یعنې اوس تازه په مسکو کې طالبان سره ولیدل که نه ذهنیت یې هماغسې دی فرق لري ډېر فرق لري یو وار خو گذشته رسولوات په گذشته کې خو د کمونستانو زمانې نه راواخله همداسې راځه او بیا پسې د مجاهدینو نظام راغی بیا د طالبانو راغی بیا دا راغی څومره عظیمې نیمګړتیاوې دي پکې په دې ټولو کې نیمګړتیاوې وي په ټولو کې حتی طالبانو په نظام کې هم ولې به نه وي هغوی خپله منل ده چې حکومت یې ناکام ولې به نه وي فرق لري دغه هغه وخت موږ تاسو سره پرتله کولی شو چې یو اوږد وخت ولرو او په دې باندې دغسې استدلال وشي دلایل وویل شي چې بله خوا هم دلایل خپل وړاندې کړي د طالبانو په نظام کې
امنیت و فوق‌العاده امنیت په ټول افغانستان کې دې کې شک نشته هېڅوک له دې نه نشي منکر کېدلی په ټول افغانستان کې یوه پېښه څوک د بېناموسۍ نشي ثابتولی هغه بېناموسه خلک نه خو ښځو ته دا اجازه نه ورکېدله چې ښوونځي ته لاړ شي د تعلیم اجازه نه ورکېدله د کار اجازه نه ورکول کېده په کور کې څه ناسته وي ښه ده که یې څوک مړه کړي مرګ یې ښه ده که یې ژوند په دغه کې کور کې ناسته ده له خپل اولاد سره له خپل میړه سره خپل خوري خپل چکي دغسې حالت چې دا اوس دستي روان ده انفجار ده او دلته هغه وخت تاسو ویل چې امنیت و که نه ځان څه کوو هغه وخت کې دا نه و دا شی یو شی هم نه و خو زه دا اوس دستي درته وایم دا اوس تاسې فکر وکئ یعنې هغه وخت داسې امکانات نه و تاسې وایي انفجارونه او انتحارونه او د خارجي قواو داخلي قواو بمبارونه اطفال وژل ښځې وژل خلک وژل تر دې نه خو چې په کور کې ناست وي دا سل وارې پېښه ده سل وارې صحیح خو هغه وخت چې امنیت و که نه تاسې ویل چې هغه وخت کې امنیت و هېڅ داسې پېښې نه وي نو هغه وخت ولې دا اجازه نه ورکړل چېرته و امکانات که چیرې یا باید برابر شوي مثلا نورو هیوادونو سره مرستې شوې لکه اوس چې دغسې هیوادونه کومکونه کوي په افغانستان کې چې ریفرنډوم وکړي یا په افغانستان کې مګه رایګیري وکړو په افغانستان کې په سلو کې 98 کسان اسلامي نظام غواړي اسلامي نظام دا ده چې شریعت څه حکم کوي هغه به کېږي ښځه په شریعت کې حق د تعلیم لري په غربي جامو کې نه په اسلامي جامو کې د جنکیو تعلیم به په راتلونکي کې وي به پوهنتون به ویلی شي ویلی به شي یعنی شریعت اجازه ورکوي ولې په دا فرق کې راوله چې څه وخت ناروا کېږي هغه وخت چې د جنکۍ په یوه صنف کې ناست دی په یو کلاس کې مشترک تعلیم ده مشترک تعلیم په اسلام کې نشته او که دا د تا صنفي د ځوانانو هغه د جنکیو د پیغلو هلته درس کوي خو کوي د چا منې کړي دا خو شریعت نه منې کوي که نه دا یو د ښځو حقوق د غربي نړۍ له نګاه یا د دوی د ښځو د حقوقو له نګاه دا مردود دي په دې کې د ښځې حق نه ده محفوظ د ښځې حق خو چې اسلام شریعت ور معلوم کړی ده هغه حق د ښځې که چا ورکه نو ښځه به د هر شي خاونده سي توافق باید وشي اصلاحات وشي هم هغه نظرونو کې هم هغه دریځونو کې هم د اوسني وضعیت چې اوس ګورو نو فکر کوئ چې دغسې توافق ته یو اسانتیا لیدل کېږي داسې امکانات لیدل کېږي د افغانستان خلکو د روس په مقابل کې جهاد چشته وکړه دغه 1.5 میلیون خلک شهیدان سو هدیرې پیدا کړي دا یې ولې وکړه دا یې د دې دپاره وکړه چې پیسې پیدا کړي که د خدای دپاره یې وکړه د الهی کلمت الله دپاره یې وکړه د دین د اسلام دپاره یې وکړه د افغانستان خلکو او خلک دا معنا نه بس چې ملایانو ټولو خلکو نر ښځې تا ځوانانو په دې کابل کې دغه د صبر په څوم باندې چې دا ښځه چې مردم اوس دا دومره خلک راجګ سو دا دومره شهیدان سول دا ټول ملایان نه وو او دا ټول سپین ږیري وو تا غوندې ځوانان په هرات کې چې دغسې دا خلک راجګ سول په زرهاو پکې مړه سول دا خو داسې نه وو چې ټول ملایان وو دلته جهاد لپاره د دین سوی لپاره د اسلام سوی لپاره د دین سوی نو د افغانستان خلک ټول په اسلام باندې توافق لري هر څوک چې ده که وایي چې جنګونه ولې سوي دا جنګ اسلام ماته نه دی ویل چې ته دا جنګ وکړه نو څه لپاره کېده ستاسو په باور قدرت طلبي وایه وروسته د جهاد نه په قدرت باندې جنګ وو په چوکیو باندې جنګ وو بس چې مسله له اصلي هغه نه ووتله یو د بل په مقابل کې رقابت وو او چې هغه د ورونو چې دا اوس دي د دوی په طبیعت باندې به توجیه کو یا وایي چې زه د قدرت ته ورسېږم تر تا نه زه افغانستان ته ښه خدمت کوم
زه اسلام ته ښه خدمت کوم یاد یو د جهادي مشرانو به هم دغه شعار و چې تر تا نه زه ښه خدمت کوم اسلام ته که حکومت د ما په لاس کړي له هغه نه وروسته هم دغسې و د کرزي صاحب 2 دورې وې او په دواړو دورو کې ډېر کارونه وسوه اوس موجوده رئیس جمهور هم وایي ما پرېږدی چې زه افغانستان ته خدمت وکړم اوس یعنې ستاسو له خبرو داسې برداشت کېږي چې یو اصلاحات یو متوسط لارې نیولو ته ضرورت شته دی خو دې لپاره باید طالبان د افغانستان له حکومت سره کینی چې ولاره پیدا کړي تر اوسه د هغوی دریځ هماغه دی چې نه کیني د افغانستان حکومت او اصلا په رسمیت یې نه پېژني یا وارې په دې خبره باندې ځان پوه کړو اسلام چې ده دا دین د افراط نه ده اسلام دین د تفریط نه ده اسلام دین د اعتدال ده دا یوه دومه دغه چې په لومړي سر کې خبرې شروع سي باید استقبال سي ولې ځکه په تیرو کلونو کې موږ اقلا دومره خبر نه سو پیدا کولی چې اوس د طالب له خولې نه خبر راووځي موږ دومره زمینه نه سوی برابرولی چې طالبان له دغو سیاسیونو سره کیني لاسرسی نه و لاسرسی هم نه و حاضرېدل هم نه و او ټولو طرفونو دې ته آمادګي هم نه درلوده اوس چې دا ټول مسایل اوار سو دې ته راغله نو زما د دې نه مخکې حکومت ته پیشنهادونه و چې تاسې دستي مقابله مه کوئ په تقابل کې مه راځئ لابسیلې کار واخلئ په دومه مرحله کې درېیمه مرحله کې څلورمه مرحله کې به حکومت داخل سي ځکه حکومت د مسلې یو جز ده بې دې نه خو کېږي نه اوس حکومت په دې باندې طالبانو سره سیاسیون دا لویه مجمع قناعت ته ورسېد هلته پیشنهاد وسد چې بې دولته دا کار صحیح نه ده دولت یې خامخا تاسې ورسره خبرې وکړي طالبان ویل نه دغه احزابو د دې ملک سیاسیونو او که دا نه وي نو اقلا د دولت هیئت په دغه مجمع کې ومنئ دغه چې ماسکو کې ناسته کړې د مسکو په دې کې د دولت یو باصلاحیته هیئت ومنئ نو دولت به د دې احساس نه کوي چې موږ په صلح کې نه یو داخل په مذاکراتو کې موږ نه یو تاسې به د دې ګیله نه کوئ چې موږ له حکومت سره مخامخ ناست یو دغه د حل لاره ده هلته دا ومنل سوه کله چې دا ملګري دلته راغله بیا وروسته رئیس جمهور یو څه مصروفیت یې درلود مونیخ ته لاړ چېرته لاړ وروسته چې ناسته ورسره سوې هغه په دې اتفاق کړی چې دا صحیح ده هغه به دا ربار چې کومه ناسته کېږي په دوحه کې د حکومت هیئت به په دې مجمع کې وي انشاءالله نو حکومت به هم داخل سي چې کله حکومت هم داخل سه نو د موږ د تاسې د صلح څلور طرفونه تکمیل سو نو بیا امیدواري د دې ده چې یوه باثباته قوي صلح به انشاءالله راشي اوس نو تاسو ویل چې یعنې دغه راتلونکې غونډه چې ممکن د مارچ میاشتې په وروستیو کې په قطر کې وشي طالبانو تایید کړی دی چې بالکل دا غونډه به کېږي خو د افغانستان د حکومت د استازو خبره پکې بیا هم لا نه ده شوې یعنې بیا هم دغه اوس چې کومه غونډه روانه ده نن و سبا یعنې په دې پورې تړلې ده چې په دې کې یو توافق وشي بیا به د افغانستان حکومت ته د خبرو کېدلو کومه زمینه برابري توافق سوی په دې باندې خبرې او بحث سوی دا نهایي ده چې په راتلونکې غونډه کې به د افغانستان حکومت استازي وي هغه وخت کې حکومت په دغه جریان کې نه و صحوه د حکومت وه چې هغه مجمع ماسکو ته تله نو ډاکټر صاحب اشرف غني نه یې وغوښته چې موږ سره ووینه خو متاسفانه ده ورسره ونه لیدل چا وغوښتل نو دغه مجمع درته ښیم چې د ماسکو ته تلل احزاب او سیاسیون دغه که دوی که ولسمشر ورسره دا منلي وای تللی وای ورسره فکر کوئ چې طالبان ورسره کېناستل نه داسې نه وه یا وارې له دوی سره کېناستل پکار و چې رئیس جمهور غني ته
د دغه په باب معلومات ورکړل سوی چې پیش له وخته مه مره موږ خو ملک نه خرڅوو ته دومره صبر وکوه چې موږ هلته لاړ شو چې اصلا خبره چې د طالبانو غوښتنه چې ده متاسفانه هغه وخت ورنه کړو تر څو پورې له ماسکو نه بیرته د هیات راګرځېده او بیا له رئیس جمهور سره ناسته کېدله تر دې وخته پورې دولت په اضطراب کې و اوس به د حکومت یو هیئت په دغه مجمع کې شامل وي د مجمع جز به وي او نو بیا به دوی هلته اشتراک کوي د طالبانو به پې اعتراض نه خو یعنې داسې هیلهمندي شته چې طالبان رښتیا هم اعتراض ونه لري او د افغانستان د حکومت استازي په همدغه ترکیب کې چې هم احزاب وي هم سیاسیون وي ومني څوک یې ومني طالبان یې ومني طالبانو خو ومنله هلته طالبان دا خبره ومنل چې دا صحیح ده یو دومه خبره ډېره د امیدواري دغه پرېکړه لیک چې وشو قطعنامه په هغې کې داسې څه نه و راغلي چې مثلا چې راتلونکې غونډه کې به څوک وي همه شمول به وي راتلونکې غونډه مشخص د افغانستان حکومت نه و یاد کړی همه شمول خو همدغه هیئت د دولت ته چې په دې مجمع کې داخلیږي د مجمع په چوکاټ کې ځي نو هلته دا معلومه سوې ده دا یو دومه درته ووایم ډېره د امیدواري خبره دا ده چې طالبانو هغه انعطاف چې فکر نه کېده هغه وښود هغو د صلح سره کاملا آمادګي وښودله اټکل کیدای شي چې څومره وخت کې یعنې په څومره میاشتو کې یا یو کال کې چې د افغانستان حکومت هم په دغه هغه کې لکه تاسو چې ویل چې په راتلونکې غونډه کې به وي په دغه ترکیب کې به وي یو توافق سره وشي بالاخره په افغانستان کې جګړه ختمه شي داسې یو احتمال کیدای شي ډېر امیدوار یم ډېر چې دا دغه د دولت هیئت اشتراک وکړي نو ډېره به مسله هم هواره سي فکر کوئ چې په څو میاشتو کې داسې امیدواري شته چې طالبانو بالاخره سوله وکړي په افغانستان کې به جګړه ختمه شي او فکر کوئ چې که چیرې طالبانو سره سوله وشوه بالاخره په افغانستان کې جګړه ختمېدونکې ده که څه هم تاسې ویل چې دا د کلونو راهیسې پیل شوې جګړه ده او ختمېدل یې داسې اسان کار هم نه دی ډېر خوشبین دې ته یم چې دولت په مذاکراتو کې شریک شي کله چې دولت په مذاکراتو کې شریک شي او د نورو اړخونو صداقت او د دوی لیوالتیا دا موږ ولیدله نو انشاءالله العزیز هغه نظام چې هغه د افغانستان خلک هغه ته امیدوار دي او سترګې په لارې دي یا هغه صلح چې هغه یوه باثباته دایمي صلح ده دا لږ وخت غواړي دې ته موږ دستي نه رسیږو خو د جنګ بندولو ته افغانانو ته د یو وسا اخیستلو ته به او د صلح هغه حرکاتو ته چې هغه افغانان پې باندې مطمئن کېږي دا به زر وشي په دوه دریو میاشتو صحیح ډېره زیاته مننه کور مدان د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر همداشان د طالبان د وخت د امر بالمعروف رئیس مولوي قلمدین ډېره مننه مولوي صاحب